بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورونو راځو د یم ریپوزیټري چې کوم انسټالیشن د آفلاین طریقه دغه موږ کوو. د یم ریپوزیټري کار چې څه دی دغه اوس ګورو چې دغه څه کار کوي. تاسو پوهیږئ چې د یم په واسطه کوم ادر ریپوزیټریز چې څومره دي، یعنې کوم سرورونه موږ غواړو په لینکس کې استعمال کړو، دغه موږ د دې په واسطه چې انسټالوو. دا یو ریپوزیټري شیټ ده، موږ دلته لوکل جوړوو او دا موږ کولی شو آنلاین هم جوړ کړو، خو موږ یې دغلته په RHL کې چې ده دا آفلاین جوړوو. د همدغې کوم RHL چې ده د دغې ایمیج څخه په آفلاین طریقه دلته جوړوو. اوس به تاسو ټوله د کنفیګریشن طریقه وګورئ. اوس دلته چې ده د دې د اهمیت په اړه درته وایم چې د دې اهمیت دا ده چې موږ څومره چېرته اپاچي سرور ده، همدغسې که چېرته DNS ده، همدغسې HTTPD ده یا DHCP دا ټول سرورونه چې دي دا موږ د همدې په واسطه انسټالوو. غواړم چیک کړمه. تاسو ګورئ چې دلته موږ ته څه شی نه راکوي، موږ ته دلته دغه انسټالیشن نه ترسره کېږي. همدغه زه غواړم بیا نور انسټال کړم یا نور چې کوم یو بایند دا هم انسټالوو، دا هم انسټالیږي. نو دلته تاسو ګورئ چې دا یم کار نه کوي ځکه چې دا کنفیګر شوی نه ده. اوس چې کنفیګر کوو څنګه یې کوو؟ اول ما درته وویل چې دا آفلاین طریقه او د ایمیج څخه کار اخلو. نو دلته راځو دې سره ایمیج اټیچ کوو. تاسو چې غواړئ چې دغه موږ ویور کې کار وکړو، چېرته تاسو غواړئ ویور کې وکړئ، نو دغسې طریقه ده. دلته راځو ایمیج چې کوم ده همدغه چې کوم موږ انسټال کړی ده دغه اټیچ کوو. دلته به راسئ تاسو لکه څنګه چې CD اټ کوئ، دلته موږ تیار یو دانه اټ کړی ده. نو تاسو هم دغسې کولی شئ چې دغلته راسئ اډ ووهئ او دغلته CD چې ده دغلته داسې اټ کوئ، فینش کوئ. موږ تیار اټ کړی ده. دغلته زه راځم آیسو ایمیج ته او براوز کوم یې. دلته چې کوم ځای کې موږ سره ایمیج ده ایمیج راخلو او دا چې کوو اوکې کوو. اوس ایمیج دلته راځي. زه اوس دلته ایمیج چیک کوم LSBL کې. تاسو ګورئ دغلته چې SR2 کې چې کوم دی دغه ایمیج راغلی ده تیار دلته. اوس دا چې ده دا ماونټینګ ته اړتیا لري. اول به دا موږ چې کوو ماونټ کوو به. نو زه دلته د دې لپاره یو ډایرکټري ورته جوړوم. دلته دننه په هوم کې د RHL په نوم MKDIR دغلته موږ دغه ډایرکټري جوړه کړله. اوس چې دا او راځم اوس دغه ماونټ کوم. دلته اوس چې دا راځو دغه ماونټ کوم SRT چې دا چې د ډیف کې دا دننه SR2 چې ته ماونټ کوو /MNT ته ماونټ کوو. تاسو ګورئ چې اوس دا چې څو ماونټ شو. اوس /MNT ته ورځو. دلته ګورئ تاسو چې دا د ماونټ شوې ده. وروسته د دغې ماونټینګ نه اوس راځو همدغه چې دا هغه کوم ډایرکټري چې په هوم کې موږ جوړه کړله د RHL په نوم، هغې ته دا ټول چې کوو کاپي کوو. CP لیکو -AV دا چېرته MNT کې ده او بیا د سټار علامه اخلو، معنا ټول چې کوم کانټینټس دي دا ټول چېرته کاپي کا هوم ته او RHL ته. همدغه کومه ډایرکټري چې هم RHL کې په نوم ما جوړه کړله هماغې ته دا چې دا ټول کاپي کوو. تاسو اوس ګورئ چې دغه کاپي روانه ده. اوس راځو دلته موږ یو بل هغه خلاصوو. دلته تاسو ګورئ دغه کاپي ښه صحیح روانه ده. اوس چې دا کاپي شو، اوس همدغه نه موږ یو لوکل ریپوزیټري دلته جوړوو. لوکل ریپوزیټري لپاره زه راځم ETC ته yum.repos.d/ دغلته چې تاسو راسئ دغه کمانډ به تاسو صحیح لیکئ. دلته ګورئ دلته موږ سره بای ډیفالټ .repo په نوم یو ریپوزیټري دلته شته ده، خو موږ یو نوی ریپوزیټري جوړوو د vim mia.repo په نوم. نو دغه چې ده موږ دلته تاسو ګورئ چې دغې ته ور دننه شولو او دلته اوس دغه ریپوزیټري جوړوو.
نو دلته ګورئ چې دا هم روانه ده، دا چې دا ټول کاپي شوې ده. اوس دلته راځو او انسرټ موډ ته ورځو، بیس نیم ورک محترم ورونو، دغلته چې کوم دغه هغه ما درته وښود، دغه کوډ چې هر کله تاسو ولیکئ او دغسې په صحیح شکل سره تاسو یو ځل بیا چک کوئ چې کومه غلطي ونه کوئ په دغه هر یو کمانډ کې. چېرې تاسو کومه غلطي وکړئ نو بیا تاسو نشئ کولی چې دغه ریپوزیټري چې کوم ده دا تاسو جوړه کړئ. وروسته له دې نه چې تاسو دا کوډ ښه صحیح شکل باندې ترسره کړه، بیس او اپسټریم مو دواړه ولیکئ، نو بیا تاسو چیک وکړئ دا سیف او کویټ شی له دې څخه. نو کله چې تاسو سیو او کویټ شولئ له دې څخه بیا تاسو چې وکئ دلته راځو موږ خپل دا چیکینګ کوو چې ایا دغه زموږ کومه ریپوزیټري چې ده دا په صحیح شکل جوړه سوې ده او که نه. دا څنګه چې کوو نو دلته راځو DNF ریپولسټ آل کوو. DNF ریپولسټ آل تاسو ګورئ چې اپسټریم او بیس اوایس چې ده دا دواړه انیبل شوي دي. اوس زه کولی شم چې زه په اسانۍ سره هر یو سرور یا هر یو پیکیج چې کوم ده دلته انسټال کړم. لکه فور ایگزامپل زه راځم اول دلته غواړم انسټال کړم بایند کوم چې دی د همدغه DNS د دغې د انسټالیشن لپاره دغه نیم موږ کاروو. دا اوس موږ کولی شو همدغسې یوم انسټال بایند په واسطه موږ دا انسټال کړو. تاسو ګورئ چې دلته اوس هماغه کوم بیس اوایس او کوم اپسټریم چې ده د هغې څخه پیکیج اخلو. زه دا موږ ته وایي چې آیا ته غواړې دا انسټال کړې؟ زه ورته وایم یس زه غواړم انسټال کړم. اوس دا سمدستي څه کېږي انسټال کېږي. ګورو دلته چې دا کمپلیټ شو. زه غواړم چې دا چیک کړم نو د DNF QI په واسطه زه کولی شم چې دا چیک کړم. دغسې ګورئ تاسو دغه شی سو انسټال سو. همدغسې موږ کولی شو چې HTTPS هم انسټال کړو، HTTPD. راځو همدغسې یون انسټال HTTPD او دغلته بیا هم هغسې په هماغه شکل باندې موږ دلته ورته وایو یس دا انسټال که. خاص تاسو نه پوښتنه کوي چې غواړئ دا انسټال کړئ، ورته وایو یس انسټال که. اوس دا هم دغه دا کمپلیټ شو. نو دا چې څنګه بیا موږ دغه کوم د HTTPD یا د اپاچي سرور چې دا څنګه کارول کېږي بیا به انشاءالله دغه کې کار وکړو. نو تاسو دغه کوم چې د RPM آفلاین ریپوزیټري طریقه وه تاسو دا وکتله، همدغه طریقه باندې موږ کولی شو اوس دغسې دې څخه موږ ووځو. نور هر ضد کې تاسو کولی شئ چې دغه انسټالیشن ترسره کړئ او په همدغه شکل باندې زه اوس غواړم دا بیرته ان انسټال کړم. نو بیا یم ریموو لیکم او بایند. اوس ګورئ دلته زه بیا دلته ګورئ تاسو چې دلته بایند کوم چې دا ټول دا څه کېږي دې چې نه بیرته دا ان انسټال کېږي. اوس که زه چېرته دلته وغواړم چې دا زه چیک کړم چې دا ان انسټال شو که نه، زه کولی شم د سیسټم CTL او سټیټس په واسطه هم چیک کړم. تاسو ګورئ چې دلته بایند نشته ده. اوس که زه همدغلته چیک کړم HTTPD نو HTTPD ګوره شته ده، خو زه اوس راځم بیا هم HTTPD هم ایسته کوم. یم ریموو HTTPD یس ریموو یې که ورته وایو. اوس چې دا هم چیک کوو سیسټم CTL HTTPD. ګورئ دلته تاسو ګورئ هم HTTPD او هم دغه بایند کوم چې د DNS او HTTPD کوم چې د اپاچي سرور د انسټالیشن لپاره دغه دواړه پیکیج موږ انسټالوو. دا دواړه موږ انسټال کړل د همدغه طریقې څخه. هر کله چې کله تاسو دغه ریپوزیټري ونه لرئ یا تاسو د RPM نه یې کنفیګر کړی تاسو نشئ کولی چې دا انسټال کړئ. نو دغه طریقه وه هیله مند چې تاسو زده کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.